خامخ دا مردار مخی مسلی بچیا لږ مخامخ راشه. دوستانو پرون راځي ګورم چې طارق پټان او افسر افغان بړوا یو بل ته انختي دي خبرې کوي. موږ یو ورور دی طارق پټان ریسرچز په نوم باندې دغه ویږي برورو بس زده کړه کوي نو داسې هر څوک په هغه نري چاڼ چڼول نه غواړي. ځان ته شاعر وای او ځان داسې ګڼي لکه چې د علم په دنیا کې ډېر مخکې او ډېر تیز تللی او ما دوستانو د دوی دواړو په منځ کې به زه خبره وکړم. طارق پټان یو زبردست انسان دی، یو ډېر پوهه انسان دی، او دویم طرف ته افسر افغان مړ دی راشد ورک نه دی او بیرته را پیدا بشي. نو دا بې خونده انسان دی، بې پیدې دی، دا شاعر نه دی، دا د شاعر په نوم باندې یو دلال دی. ما ته وایي چې ته به ورو خیر دی علم زده کړي او کشر یې کېدای شي په عمر کې نه کشر یم، خو د علم په دنیا کې چې ته راننوتلي که نه ما پکې کلونه تېر کړي عمر پکې ما تېر کړی. بله خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې افسر افغان په سټیج ولاړي پرفارمنس کې د جینکو سره ولاړي، دغه زلفان یادي، دغه مخ یادي، شونډې یادي، اننګي یادي، هر څه یادي او هغه په اسلام کې حرام دي. دا طارق پټان په خپله وایي، دا زه نه وایم. فیمیل سره ولاړې پرفارمنسز کې او دغه فیمیل باډي پارټس دا زلفان تور او دا اننګي دا وغیره یادي بالکل حرام دي په اسلام کې. دا رښتیا دی وویل. طارق پټان ښایسته خبرې کړي دي، جواب یې وله صحیح ورکړی دی. بهرحال ما ته خوند رانه کو خو مې تاله به خوند درکړي خو چې د شپې لاړ شي ورله